بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ملګرو د دیر قامي پاسون په هغه تحریک باندې یو 2 منټه تاسو سره غږیږم کم چې د دیر قامي پاسون د دیر ټول سیاسي جماعتونو د دیر سماجی تحریکونو هغه قبایلی تحریکونه چې دي لکه د یوسفزو تحریک د عثمان خیلو د تاجکو د روغانو د رودبارو بار کونسل هم په دغه تحریک کې شریک دي، د بازار عہدهداران د ټریډر یونین عہدهداران هم په دغه تحریکونو کې شریک دي. نه صرف د کوز دیر خلک شریک دي بلکې د بر دیر د چترال او د باجوړ د سیمې خلک شریک دي. د دې ټولو حالو زلو شاته بنیادی طور باندې دیر قامي پاسون دی چې هغه یو غیر سیاسي سماجی تحریک دی. د دیر د حقونو دپاره خپل هلې ځلې کوي. لومبی خو هغوی ته د هغې تحسین کوو، هغې ته خراج تحسین وړاندې کوو، د هغې ستاینه کوو، د هغې د هلو ځلو سره د خپل هر قسم اخلاقي او سماجي مرستې او ملاتړ اعلان کوو. او یو بل وضاحت دی چې د دیر قامي پاسون دغه تحریک د دیر چترال یا د چکدرې چترال د موټروې دپاره غږ پورته کوي، نو زموږ سواتیانو بونیریانو یا شانګلې والارونه په هغې باندې خفګان کوي او د هغې طرز عمل داسې چې ګنې زموږ دا تحریک د هغې خلاف دی. د دیر د خلکو، د کوز دیر د خلکو، د بر دیر د خلکو، د باجوړ د خلکو، د چترال د خلکو دا تحریک کنې د دې خلاف دی چې سوات ته د موټروې نه ځي، په سوات د ښه سړک نه تېرېږي، په سوات کې د ښې ترقیاتي منصوبې نه کېږي. د هغې یو تاثر دا دی، دا تاثر هغې اخیستی دی. نو موږ د دې نفي کوو د دیر د یو شهري په حیث باندې، د دغې غیر سیاسي تحریک د یو ادنا غړي په حیث باندې موږ د دې نفي کوو. او موږ دا وایو چې سوات کې بېشکه د دې نه د دغې نم لوی لوی پراجکټس چې نور وشي، څنګه چې په نورو شوبو کې هلته روان دي، د سیاحت په حواله کور کور ته ګیس رسول، ځای په ځای د بجلۍ ګریډونه کول، که هغه په تېر حکومت کې وو که هغه په دې حکومت کې دي، لینک روډونه جوړول، یعنې څومره چې ډیولپمنټ کارونه په سوات کې وزیر اعلی صاحب مراد سعید او دغسې د هغې نور امپیګانې میلیګان کوي. خدای دې وس او توفیق ورکړي چې د دې څو چونده سیوا وکړي. زمونږ مطلب صرف او صرف دا دی چې کوم زمونږ حق دی، د دیر حق دی، د چترال حق دی، د بر دیر حق دی، د باجوړ حق دی، د کوستانونو د کمراټ حق دی، نو هغه دې نه والی کېږي. ځکه چې دا زمونږ سره پلیټ شوي وه، دا زمونږ سره د دې واده شوي وه په 2017 کې، په 20 جولای 2017 کې د هغه وخت وزیر اعظم ښاغلي نواز شریف د لورۍ ټنل چې کله افتتاح کوله، نو دی په هغه وخت اعلان کړی و چې چکدرې نه به د چتراله پورې موټروې او بیا د چترال نه شندور ته او د شندور نه ګلګت بلتستان ته او دغسې بیا هزارې ته او یا اسلام آباد اړخ ته واپس راګرځېدل. نو دا کنیکټیویټي د سوات چې کوم سړک ځي نو په هغې باندې دغه کنیکټیویټي نه جوړېږي، کومه چې دغه ګرینډ پلین د سیپیک د ګرینډ پلین حصه وه. نو زموږ دا تحریک دا بنیادي غرض و غایت دی چې کوم هغه روټ اعلان شوی دی هغه دې ریسټور کړی شي، د هغې دپاره د په بجټ کې یا هغه د هغې سیپیک لاندې دا کوم پیسې چې هغې ته ویستلی شوي په هغې د کار شروع شي. بېشکه سوات دپاره چې کوم سړک یا 2 رویه دی یا 4 رویه دی یا موټروی دی یا ایکسپریس وی دی یا هر قسم سړک چې دی، خدای دې وکړي چې دغې نمبره باندې د سړک څه بل قسم یا هغه د سواتیانو دپاره وشي، خو زمونږ حق دې نه وهلی کېږي. او په سوات په ترقۍ باندې خوشحالېږو. زمونږ یو ملګری صحافي خبریال دی، هغه په دې ضمن کې چې کله توضیح او تشریح کوله نو هغه وی چې سوات خو په موږ دومره ګران دی چې کله ستړي شو، خفه شو، اختر راشي، د خوشحالۍ او د میلو وخت راشي نو موږ سوات ته مخه کړو. نو زما سواتیان درونو ته دغه درخواست دی چې نه صرف خفه کېږئ مه بلکې دې تحریک کې د ورور په حیث باندې موږ سره زموږ د دیر قامي پاسون سره یا د هر څوک چې د دې خبرې دپاره اواز اوچتوي، د چکدرې چترال موټروی دپاره اواز اوچتوي، د هغې سره مرسته ملاتړ وکوي. دا به نه صرف زموږ په ترقۍ باندې تمامیږي بلکې دې کې د سوات هم خیر دی، ولې چې په دې کې د 4-5 ضلعو د پښتون ولس یا د خاورې د بچو خیر دی. نو د خاورې د هر بچي خیر د سوات د بچي خیر دی، د خاورې د هر بچي خیر د صوابۍ، مردان، کرک، کوهاټ، یعنی څومره چې پښتني سیمې دي نو دا خاورې د هر بچي خیر، د هرې سیمې اوسېدونکي خیر دی. نو دغه لنډ وخت دپاره ماته ګوډې خبرې په دغه حواله وضاحتونه او په سواتیان وروڼو نه معذورت او ورسره د تصحیح یا اصلاح لږ ډېر د خپله اندې یو کوشش BTN پښتو پیډیا سره د پاتې کېدو یو جهان مننه. کورم ودان.